البته دا قاعده به ساتي چې زمانه کې دې زمانه کې څومره پیران دي په دې ټولو پیرانو باندې خپل پیر و مقدم ګڼي. بشک سخت به تعلیم ورته ناز چې وای سبحان الله سبحان الله پښین نه خبر بس سبحان الله او دا کشر خنک شنول د پښیور چاپی کی ولکه ما شامه د چاپ شي چاپی کیږي خدای دې فضل کی نور څه وای راځي چې نور واورو. د هر چا مجلس تلاړي د هر پیر زی تلاړي الته چې تعالی خیر او برکت رسیږي دا څه بنوي چې مال د دې پردي پیر نه رسیږي دا وایي چې دا ماته د خپل پیر نه رسیږي. بشک څه په وای یاران سخت ورته ناس چې څه غوړي غوړي ګوت شروع دي اوس په نو ته وروره پیر ګیلانی ته ناس د پیر ګلاب شاه هغه خیراتونه به تا ته رسیږي هغه خپل وروره به کمیس او به پرتوک سر روان دي په توس کې ځان به چل دي. الله تعالی په قرآن عظیم شان سورۃ فاتیر آیات نمبر 2 کې فرمایلی دي یعنی هر هغه شی چې الله تعالی د خلکو لپاره د خپل رحمت نازلوي د هغه هیڅ بندونکی نشته او هر هغه شی چې الله تعالی د خپل جانب هیڅ چاته نور کی د هغه هیڅ خلاصونکی نشته. په دې څخه دا معلومیږي چې خیر او شر برکت رحمت دا ټول صرف د یو الله لوري دي نور د هیڅ بنده په لاس کې دانست. دا ولې د کمبید او خیر او برکت احساس دا چې بغیر د کمال باطینی نه کیږي. دا چې د بل پیر نه احساس د کمال وکړو دا ستاسو د پیر برکت ته غتا کې هغه دا ټیټر لګول نه وي تا به هغه کمالات څنګه پیژنده. د قرآن عظیم شان په سورۃ اعراف آیات نمبر 108 کې الله تعالی فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې ته وایه زه د خپل ځان لپاره نه د نپکې مالک یم نه د نقصان مګر هغه چې الله تعالی وغواړي او کچیرې زه پر غیب عالم وای نو ما به خامخا ډیر خیر حاصل کړی وای او ما ته به هیڅ تکلیف نه وای رسېدلی مګر زه نه یم معنا چې شي د نپکې او نقصان مالک نه یم مګر ویرونکی او زیر ورکونکی د هغه قوم لپاره چې ایمان یې راوړی دی صرف ویرونکی او زیر ورکونکی یم. نو چې الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی چې ته خپل امتیانو یعنی زما بندگانو ته وایه چې ته د نپکې او نقصان ورکونکی مالک نه یې نو بیا دغه شیخ صاحب دی پیر صاحب دی او ملا صاحب دی څوک دی څه بلا دی دی څنګه ویلی سي چې پیر تا ته نپکه خیر شر برکت درکړي. دا چې دا باقي نه ساتي چې زما پیر ولې د دنیا ټول ولو که په یو مقام کې حضرت خضر علیه السلام ناسي بل ځای کې ستا پیر ناسي ته خپل پیر د حضرت خضر علیه السلام باندې مقدم کړي. نو صاحب محترمه کوم خره چې وجې غټ خره ته ناست دوی په دې نه پوهېږي چې د قرآن عظیم شان په سورت کاف کوم سورت په سورت کاف آیات نمبر 15 څخه بیا تر 2 پورې د حضرت خضر علیه السلام کیسه راغلې ده یعنی دغه بیان راغلی دی دوی په دې نه پوهېږي چې حضرت خضر علیه السلام مقام څومره و چې زه خپل پیر ورسره مساوي کوم که څه هم په قرآن کې د حضرت خضر نوم نه دی ذکر شوی خو لیکل شوي دي په وجه د عبدا من عبادنا یعنی بیا نو دوی زموږ په بندگانو کې یو بنده ومونده یعنی دغه ځای کې ذکر راغلی دی که څه هم په نامه سره ذکر نه دی راغلی خو که چیرې تاسې د قرآن شریف معنا او په تفسیر سره ووایاست نو بیا به تاسې پوه سئ چې الله تعالی د کوم بنده ذکر دلته کوي. نو که چیرې دغه کسان دا کوم خره چې و دې خره ته ناست دي قرآن شریف په ترجمه ووایي سورت کاف له 15 څخه بیا تر 2 پورې آیاتونه په ترجمه ووایي بیا به دوی پوه سي چې د حضرت خضر مقام څومره زیات دی. اوس که چیرې موږ دا ترجمه ووایو تاسې دا ویډیو باندې پیوز کوئ یو آیات په ترجمه وایاست دلته په یو آیات کې دغه مفسرینو دا معنا لیکلې ده وګورئ په 15 آیات کې هغه خضر وویل آیا ما تا ته ویلي نه و چې بېشکه ته زما سره د صبر کولو طاقت بیخي ونه کړی شي یعنی که چیرې تاسو دا په ترجمه مکمل وایاست بیا به تاسې پوه سئ چې تاسې خپل پیر ورسره بهتر ګڼئ که نه ګڼئ ځکه چې ستا منبع ستا چې نه د فیوزاتو د انوارو چې تا ته میلاو شوي هغه ستا د شیخ د سینې نه میلاو ده حضرت خضر علیه السلام د سینې نه میلاو نه ده. په قرآن عظیم شان سورت مائده آیات نمبر 15 کې الله سبحانه وتعالی فرمایل دي ای اهل الکتابو یقینا تاسو ته زموږ رسول راغلی دی چې تاسو ته ډېر هغه څیزونه بیانوي چې تاسو به له کتابه پټول او یا به له ډېرو څخه تېرېدلاست یقینا تاسو ته د الله له جانبه رڼا او روښانه کتاب راغلی دی. نو زموږ منبع او چینه د فیضاتو چې ده هغه رڼا له قرآن څخه ده د پیرانو څخه نه ده.